سلام، د نن سهار د 9 بجو خبرونو ته مو زه سمیع الله امینی هرکلی وایم. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمي خلیزاد له ولسمشر غني سره په کتنه کې ښاغلي غني ته د افغان سولې د هڅو په خاطر پاکستان او اروپا ته د خپلو وروستیو سفرونو په اړه معلومات ورکړل. ښاغلي خلیزاد په دې کتنه کې چې تېر ماښام په ولسمشرۍ ماڼۍ کې ترسره شوه همداراز د خپل راتلونکو پلانونو جزئیات هم ورسره شریک کړل. د ولسمشرۍ ماڼۍ د خبرپاڼې له مخې د ولسمشر غني او د زلمي خلیزاد بحث تر ډیره د بین الافغاني خبرو پر پیل متمرکز و او دواړو لورو په دې برخه کې د آلمان پر رول خوښي وښوده او ژر تر ژره د بین الافغاني خبرو د لومړني پړاو پیلولو هیله څرګنده کړه. ملګري ملتونه وایي ولسي وګړي باید په افغانستان کې له زیانونو خوندي وي. په کابل کې د ملګرو ملتونو استازولۍ یا یونما په یوې خبرپاڼه کې د ولسي وګړو د تلفاتو د ډیروالي له امله اندېښنه ښودلې او د جګړې له ښکېلو خواوو یې غوښتي چې د ولسي وګړو د خوندیینې په برخه کې خپل مسؤلیتونه پر ځای کړي. یونما زیاتوي د دوی موندنې ښیي چې یوازې په تېره روژه میاشت کې د دولت د وسلوالو مخالفینو په بېلابېلو قصدي بریدونو کې په پلازمینه کابل کې څه باندې 100 کسان وژل شوي دي. د دغې ادارې د مشر په وینا د نړیوالو قوانینو له مخې په قصدي توګه د ولسي وګړو په نښه کول جنګي جرم او ان کیدای شي بشر ضد جرم وګڼل شي. په غزني کې په 2 بېلابېلو پیښو کې یو ماشوم وژل شوی او 9 نور ولسي وګړي ټپیان دي. د غزني د والي ویاند وایي لومړۍ پیښه تېره ورځ د واغظ ولسوالۍ په چاردې سیمه کې د هاون د یوې سرګلولې د چاودنې له امله رامنځته شوې چې پکې یو ماشوم خپل ژوند له لاسه ورکړ او 9 نور یې ټپیان دي. د نوموړي په وینا دویمه پیښه تېره ورځ غرمه مهال د خواجه عمري ولسوالۍ په کلاینو سیمه کې د سړک غاړې د یوې ماین چاودنې له امله رامنځته شوې او پکې 2 کسان ټپیان شوي دي. څارګرې ملي ادارې په کابل ښار کې د داعشیانو د یوې شپږ کسیزې ډلې له نیولو خبر ورکړ. د یادې ادارې د خبرپاڼې له مخې یاد کسان تر دې مخکې په کابل ښار کې په یو شمېر ترورونو، انسان تښتونو او همداراز ننګرهار ولایت ته د چاودېدونکو توکو او د یادې ډلې د کورنیو پر لیږد بوخت و. بالاخره د څارګرې ملي ادارې په مخایزو عملیاتو کې په کابل ښار کې نیول شوي دي. ویل کېږي له نیول شویو کسانو 4 بېلابېلې وسلې هم ترلاسه شوي دي. یو هټیوال په ننګرهار کې د انسان تښتونکو له منګولو وژغورل شو. د ننګرهار د والي ویاند عطاالله خوږیاڼی وایي یاد کس چې څه موده مخکې تښتول شوی و بالاخره د پولیسو په ځانګړو عملیاتو کې آزاد او تېره ورځ خپلې کورنۍ ته وسپارل شو. د نوموړي په وینا د یادې پیښې په تړاو 2 کسان هم نیول شوي دي او 9 طالبان د ننګرهار په شیرزاد ولسوالۍ کې د بهرنیو ځواکونو په یو هوایي برید کې ووژل شول. د ننګرهار د والي ویاند وایي دغه پیښه تېره ورځ یادې ولسوالۍ په مرکي خیلو سیمه کې هغه مهال رامنځته شوه چې یاده ډله د بهرنیو ځواکونو د بې پیلوټه الوتکې د برید ښکار شوه. ویل کېږي په وژل شویو کسانو کې د طالبانو د سرې قطعې 2 قمندانان چې د پکتیا اوسېدونکي و هم شامل دي. دا تر دې مهاله وروستي خبرونه، تر بیا مو الله امر.